سلامونه دوستانو، یو ځل بیا مې هرکلی کوم. دوستانو نن درته ښیم چې څنګه کولی شو په یو موبایل کې ډبل فیسبوک، واټساپ او یا هم ټیلیګرام، ټویټر، ټیک ټاک همدا شان نور اپلیکیشنونه چې دي هغه وکاروو. نو دوستانو ډېره دوستان به ما سره دا پوښتنې کولې څنګه کولی شو په یو موبایل کې دوه فیسبوک وکاروو. ځینې وخت خلک لایټ فیسبوک کاروي، خو نه دا لایټ فیسبوک نه دی دوستانو، دا همدغه فیسبوکونه دي. دواړه به یو شان کار کوي. همدغه زما دغه یو د انټرنیټ زده کړې خپل اکاونټ دی، دا هم مې شخصي اکاونټ دی، دواړه په یو ځای استعمالیږي. نو همدغسې واټساپونه چې دا خو ما بزنس واټساپ راته پکې وړی دی، خو نه بغیر د بزنس واټساپ نه خپل همدغه واټساپ نه هم یو بل واټساپ شته. دوستانو دغه سیټینګ د موبایل په یو مهم سیټینګ دی چې دلته په موبایل کې کیږي، بغیر د دې چې کوم پروګرام ورته ډاونلوډ کړئ نه، بلکې په خپل موبایل کې دغه سیټینګ کیږي او دغه فیسبوکونه چې دي تاسو ته دوه درکوي. نو دوستانو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، ضروري سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. راځو ویډیو پیل کوو. تاسو به لومړی د موبایل سیټینګ ته راشئ. کله مو چې د موبایل سیټینګ ته تاسو لاړئ، دلته به تاسو په سرچ سیټینګ کې ورته ولیکئ، دلته به تاسو ورته ولیکئ ډایل آفس. ته ګوره زه څه ډول ورته لیکم، هغه ډول به تاسو هم ورته ولیکئ ډایل آفس. ښه دغه ګورئ دلته تاسو ته دغه ښکاري ډایل آفس، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به هغه ټول اپلیکیشنونه تاسو ته راواوړي چې تاسو کوم موبایل کې دي، هغه ټولې. ځینې دوستانو ته بیا په دې ډول نه راوړي که نه، ځینې دوستانو ته بیا دلته په ورته لیکي لکه هغه څه چې دوی ډایل کوي. ځینې دوستانو ته په ډایل اپس یا په ځینې موبایلونو کې دا نه اخلي، دلته بیا ورته ولیکي چې ډایل مسنجر. زما بیا ډایل مسنجر نه اخلي، خو ځینې موبایلونه ما کتلي دي هغه بیا دلته دا ډول اخلي، یا ډایل مسنجر یا ډایل فیسبوک، هغه به دا ډول ورکوي. صحیح ده. خو په ځینې موبایلونو کې یو ډایل آفس په ورته لیکي، هغه ګورئ فاس. کله مو چې تاسو ګورئ دا که اوس هر ډول کوم اپلیکیشن چې تاسو وغواړئ هغه دوه کولی شئ. ما فیسبوکونه دوه کړي دي. ښه واټساپ مې یو دی راسره، یو بزنس درسره ده، یو همدغه واټساپ دی. زه غواړم چې واټساپونه دوه کړم. دلته به په واټساپ کلیک وکړئ او دغه به آن کړئ. کله مو چې دغه آن کړه، دغه ګورئ هلته موږ ته د کریډټ نشان راکړی، مطلب جوړ شو که نه. راځو اوس د موبایل سکرین ته، هلته به موږ سره واټساپونه دوه وي. دا خو مخکې نه دوه وو که نه، هغه اوس دریم یو، دا خو بزنس واټساپ دی، هغه هم دلته راغلی. دا ګورئ دغه دی، زموږ سره دغه واټساپ هم راغلی دی. ښه دغه دی واټساپ هم راغلی. دوستانو تاسو دغه ګورئ دوه دانې شول واټساپونه، یو دغه دی یو دغه دی. هغه بل خو بزنس واټساپ دی، هغه خو تاسو ډاونلوډ کولی شئ له پلی سټور نه. یا زه اوس یا بل هغه درته ښیم، یا همداسې غواړم یو بل څه یا ټیلیګرام. دغه ټیلیګرام تاسو ګورئ ټیلیګرام باندې به کلیک وکړئ، هلته به لاړ شو. دلته زما سره یوه دانه ټیلیګرام و مخکې پخوا، زما سره اول دغه ټیلیګرام اوس دغه نوی چې ما را کفي کړه هغه به دلته ګورئ دلته راغلی دی. نو دوستانو دغه ډېره په اسانه طریقه ده، تاسو د خپل کولی شئ په اسانۍ سره هر څه دوه کړئ. په خپل سیټینګ په واسطه تاسو کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو، ضروري له نورو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو نور دوستان هم پرې پوه شي. او که زموږ یوټیوب ته تاسو نوي راغلي یاست، نو د نورو داسې ښایسته معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب درسره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.